خبره دا ده چې یخ شئ لرو برو پښتنو دې مشرانو ته مو وایئ چې د 100 کاله د ګیدړ د ژوند نه د زمري یو شپه ژوند بهتر دی. دا د بې غیرتۍ ژوند به تر څو پورې دا 15 کاله کېږي ته د بې غیرتۍ ژوند کې. دا کرکټ کې مو څو کاته که نه پښتانه دي که نه پښتانه افغانان دي که په لر کې دي. ته ماته وایې چې د لرو برو دغه شان یو ټیم جوړ شي دا به څومره مضبوط ټیم وي څومره مضبوط ټیم وي. څوک دا میچونه ګټي څوک دا ورلډ کپ ګټي څوک دا سپاش ګټي څوک یې ټمبم جوړوي څوک څومره جنګ کوي خو ټول پښتانه دي که نه. نو په خپل هم ځانونه سپک کړي دي په خپل هم ځانونه سپک کړي پنجاب ته ځانونه مواله کړي دي. پنجاب ته ناسته سئ چې پنجاب بابا غوښې ډوډۍ راوړه ته به زما حالت ښه کې. پنجاب یې قسم مې درته خوړلی دی پنجابی وایي قسم مې درته خوړلی پښتونه چې تر قیامته پورې به دې ذلیل او تباه او برباد ساتم. والله کوم پرېږدي او دا به در سره تر هغې پورې کېږي چې تر څو پورې تا ازادي نه یې اخیستې تر څو پورې دغه سیمې خاردار چې دې والی دی افغانستان طرف ته داسې راوباسه او په اټه کې داسې ورته ولګوه چې دا کار دې نه کړی که تا زما نه ښه ورځ ولېده زه او د خدای راستي دی. زما وطن لر او بر وطن د لالونو وطن دی د خزانو وطن دی د څه شي پکې کمی دی پښتنو. زه په دنیا کې ګرځېدلی یم زه په اماراتو دوبۍ په دا ټولو ځایونو کې ګرځېدلی یم په یوروپ کې هم ګرځېدلی یم قسم په خدای چې د لالونو وطن دی. خلک به مزدورۍ ته راځي خلک به چکر ته راځي او پښتنو ځان د پنجاب نه د پاکستان نه خلاص کړئ د پاکستان په فوج کې پښتنو خدای او قرآن ته وګورئ نور په دې لرو برو پښتنو افغانانو باندې رحم وکړئ. دا څه حال دی قیمت راښکته شوی دی. دې روجې ته وګوره دې حالتو ته وګوره زموږ د پښتنو تباه او برباد دي. واخه دې انقلاب چې راتاو شي پسې د بنګالیانو نه بدتر هستئ نه هم پرېږدي هغې قسم کړی چې ولاکې پښتونه د قیامته پورې دې پرېږدم او ته ور پورې نښه د ځان دې خپې پورې نښه ولې او نالت دې په دغه پښتنو شي چې په دغه ادارو کې کار کوي خپل پښتانه وژني او خپل پښتنو په دسیسې جوړوي. نالت دې د دغه پښتنو په مور او پلار باندې شي چې داسې بې غیرت یې راولي چې هغه خپل پښتنو خپې وخي چې د پنجاب دفاع کوي د امریکې دفاع کوي او صاحب مهربانه دا راځي د پښتنو خپې او لاسونه وایي د 2 روپۍ تنخوا ورته هلته پنجاب ورکوي. نور خو ستړي شو جهاد دی او صاحب مهربانه شهادت دی او خولۍ د خاندي او صاحب مهربانه ورور زه په داسې خندا څه کوم زه په داسې شهادت څه کوم چې زما مور خور ښځه مې کچکول اچولې او خیر غواړي بچیان مې خیر غواړي. زه نه غواړم د شهادت بیخي د ژوند ته الله ته پیدا کړی ول د پښتنو به همدا شهادت دی بل شی نشته دی. ملای راته کېنولی دی او بیا وري دي او دا دی او پلانې دی بستانې دی چې بیا وري دي خو ته خپله لار ته ځان مړ کړه که نه خپله 2 3 4 ښځې کې ما ته صاحب مهربانه زما نه دا یو ښځه پاتې کې زما نه دا مور پاتې کې زما نه خور پاتې کې خپله 3 4 ښځې کې مزې کې او ما ته ویې لاړ شه او بیا ورو ته لاړ شه. دا مې راته مخکې ویلې چې دا د حقاني مدرسه نه دا د حقاني مدرسه. زه د مدرسو خلاف سړی نه یم په خدای چې د حق علما د حق قاري صاحب چې د صحیح علما زه د خپو خاورم قسم په خدای چې پښتون دا د حقاني مدرسه ستاره ته یو د بربادۍ لپاره جوړه کړې ده. صرف دلته به جهاد خبره کېږي دې کې به نه ټکنالوژي خبره کېږي نه به پکې د ډاکټر خبره کېږي نه به پکې د پښتون د ترقۍ خبره کېږي. جهاد دی او بم تړاو ځان پسې الوځه خپل ملوځه خپل پښتانه ملوځه بل کار دي همدغه شي دپاره درته جوړې کړي دا مدرسې او موږ هسې دلته لږه خبره وکړه لا د قرآن نه خلاف خبره وکړه د اسلام نه د جهاد نه خو منکرېدل چې د قرآن نه منکرېدل خو دا جهاد چې دی زما د دې پښتون پس هم د پښتون ټیکا رسېد د قیامته پورې. ته ورشئ وګوره د دنیا نور قومونه څومره مزې کوي ړم در نه کولی که نه والله چې روژه ده اوس مې دا روژه ماته مې راغستې دی په خدای دې نو که ړم در کوي والله چې ړم در کوي پښتنو چې ړم در نه کولی دغه خویندې چې په دې بورکو کې بې عزته نه لیدی چې په دا پښتونخوا کې بې عزته کېږي په دا تورخم کې خپلې خویندې میندې بې عزته نه لیدی او بله دغه دا جمله یوه جمله مخکې کېږي ناوې نه را پرېښوده دې رذیل هېواد دا پنجاب دهشتګر ریاست ناوې نه را پرېښوده یقین وکړه ناوې په تورخم کې مېړۍ دې خوا او ناوې اخوا په 1 لک روپۍ کسونه رشوت یې ورکوو د سهار نه واله ماخوستنه پورې کار یې ونه شو بیچاره بیا به سپین بولدک باندې راله هلته 100 روپۍ ورکړې او راواوړېده. هغه کارونه داسې پنجره کې بند کړی داسې دا ډورنلین نه دی دا یې د پنجره درته جوړه کړې هلته نیم ذلیله کوي دلته نیم ذلیله کوي. غیرت په کار دی دا داسې نه ده چې تا ته یم چې ټوپک راواله په خدای چې تاسې 10 لکه راووتئ 10 لکه که دا په انډیا باندې ونه سپارلو دا د انډیا اولاد دا پنجاب نو دا دې مې یاد ساتي خالي 10 لکه راووځئ چې غږ وکئ چې موږ نه پاکستان منو نه یو شی منو نه پنجاب منو ته ورکېږه دغه زما د پلار نیکه د احمدشاه ابدالي خاوره ده دا د ستا د پلار نیکه خاوره ده او زه در باندې احسان نه کوم چې زه وایم چې د افغانستان خاوره ده بالکل دا سل په سل کې دی خو زه در باندې احسان نه کوم چې در باندې احسان نه کوم چې دا د افغانستان خو ستا د پلار نیکه وطن دی ستا کور دی نن ته وګوره افغانستان کې څنګه حالت دغه دي څنګه به ته خوشحاله چې یو څه ناسه حالت چې دا شو هلته وګوره خویندې میندې او دلته دې وګوره په پښتونخوا کې او تا ته مې دا ټولې خبرې کړي دا ټولې خبرې مې د دې ویډیو راته کړي چې دا حالت د سره کېږي دا حالت د سره کېږي دا حالت د سره دا په دې نه کېږي چې الیکشن کوم او اسمبلۍ ته ځم او امپي شوم او صاحب مهربانه ډي سي شوم او وي سي شوم او ډي سي پي شوم نوم دې ورک شي دغه نومونه دې خدای پاک ورک کړي دغه نومونه دي خپل پښتنو نومونه پکې هم نشته دي
بل لار تا سره نشته دی. پولیس دی وژني، ملک دی وژني، ملا دی وژني، ځوان دی وژني، خویندې دی بېعزته کوي، ځوانان دی بېعزته کوي، بېدرکه کوي. نو کومه لوبه ده چې تا سره پوښتنه نه کېږي؟ څه شی کې ته د بېغیرتۍ ژوند؟ دا خو والله دومره بېغیرتۍ ژوند دی چې حال دا خبره اورېدلې ده. زه غواړم چې څو ملګري زه راوچت کړم. جمعې ورځ ده بیا مانځه ته هم ځم هلته وګورم که څوک داسې کال دغه یې کړی ده بیا راوچت کړم. پښتنو زه به دغلته وګورم دغې ور سلامونه ته وعلیکم السلام. زه خو ورځ لیونی غوندې سړی یم چې په خبرو کې راشم بیا وروره طبیعت مې ډېر خراب وي. قسم ده د خدای دومره مې طبیعت خراب وي. هېڅ چا ته مې ولا چې ما مخکې ما نه چا پوښتنه وکړه ما له قسم په خدای دی چې زما وس ورسي زما وس زموږ همدغه د میډیا وس دی چې تاسو سره دا خبرې کوو تاسو ته تشویق کوو چې د دنیا ټول کفار یو طرف ته کړي او دا د پنجاب دا جرنیلان او کرنیلان بل طرف ته کړي ولا هغه به پرېږدم ولا کې دا پرېږدم ځکه چې دا مشکل دی جوړ کړی دی پښتنو افغانانو ته مشکل دی جوړ کړی د تباهۍ او د بربادۍ دغه دا دي. ما مخکې درته ویلې والله چې د دې کابل په تخت باندې که حضرت عمر هم کښېني که نه دوی به بیا هم د پاکستان دغه جرنیلان او د پاکستان دغه مولیان به د جهاد پې تور کوي. دا خبرې مې درته مخکې کړي. نن خو ګوره دوی دغه بدل کړو دلته یې راوړو دا د جنګ میدان یې درته دلته جوړ کړو او ته دې ته خوشحاله چې هم سب سے پہلے پاکستان خدای دې خوله ماته کړه سب سے پہلے الله قرآن نبی سب سے پہلے پاکستان خوله دې نه ماتېږي په دې خبره کفر وې. خبره دا ده چې تاسې سب سے پہلے پاکستان او پاک آرمي او زنده‌باد او پاکستان په اسلامي پروژه کې آزاد شوی دی چې آزاد شوی څه شی دی څه شی دی قانون یې وګوره څه شی دی د دنیا بل په دغه اوسني نظام کې چې په افغانستان کې راغلی یو مولا دی دغه نومېږي خلیفه دین محمد هغه یو خبره کړې ده چې په یورپ کې د خلکو سره کوټې کې دغه چې کافر کېږي په خدای کې چې کم فحشا په پاکستان کې کېږي په دې کفار هېوادونو کې والله کې کېږي په کم فحشا کم بدعت کم شرکیت چې په پاکستان کې کم زناګانې کېږي هغه یقین وکړه چې په ټوله دنیا کې والله کې په کفري هېواد کې وي. نو مولا صاحب ته که تکړه دغه ته خوله وازه کړه زه وګورم لاړ شه لږ اسلام آباد ته دغلته یو تقریر وکړه نو بیا به زور وګورم. ته موږ له تکړه په یورپ کې سپېڅلي مجاهد او طالب او ټول په یو دغه کې پراته دي په یو کښتۍ کې پراته دي. موږ له تکړه په موږ د کفارو ټاپې ورکړې دلته خو موږ د چرچونو دغه جوړ شه زما د پیج کې لاندې وګوره ویډیو چې درته مې ښودلې چې د چرچ نه د کفارو چې عبادتونه به کوي د هغې نه الحمدلله زموږ افغانانو مسلمانانو چې جوماتونه جوړ کړو د شراب خانونه جوماتونه جوړ کړه. ملا صاحب که زما دغه د لاندې ورشه زما پیج ته ما پکې پنځه شپږ جومات ښودلي ما یو جومات ما ته ویل که تا په ټول افغانستان کې داسې جومات پیدا کړو څنګه چې په برطانیه کې دی زه برطانیه پرېږدم ستا خواله درځم. هغه ځینې صاحب مهربانه په موږ باندې فتواګانې ورکړې او پاکستان ته ملا ماته ده او هغې د کفري نظام ته صفتونه یې کوئ چې د الله تعالی دې دا وساتي په ثبوتونه مې د هر شی ښودلي لاندې پراته دي. نو خبره دا ده چې دې طرف ته کړه شي دې طرف ته چې تر څو پورې نه یې تکړه شوي څه پښتانو نن پرېږدي هغې فیصله کړې ده کله چې دا سوربرې ته د دې وطن نه واته پنجابي له ټیکه ورکړه ورته یې ویلې چې دا داسې ټکه وه دا پښتانه